نو شیرمال جوړولو د پاره چې کوم شیزونه پکار دي هغه به مونږ وګورو. دلته یو کسې کې مونږ لګي ګرمه اوبه راواخستې، هغه کې مونږ لګه چینی واچوله تقریبا 2 غټې کشغو برابر، او دې کې مونږ یو غټې کشغه برابر خمیر واچولو یعنی انسټنټ ییست، او بیا مونږ دا تقریبا یو غنټې د پاره دا سیکور یخو او اوس دا فرمنټ شوه دي. یعنی شیرمال د پاره چې کوم مونږ ډو جوړو هغه کې ودا مونږ استعمالو. یو څو نور شیزونه به هم مونږ دې کې واچو لکه مالګه، اګۍ او پي مونږ دلته کې چې کوم استعمالو دا ایواپوریټډ ملک دی. تاسو سره کا فرش ملک وي نو تاسو هغه هم استعمالولای شئ، پاوډر ملک هم استعمالولای شئ. نو راځي چې بیا دې کې مونږ اګۍ واچو. نو 2 اګۍ مونږ دلته ماتې کړې، مکس پای کو. که تاسو غټه اګۍ استعمالوئ نو بیا یو کافی ده. مالګه به دې کې واچو. پای به دې کې واچو ایواپوریټډ ملک. که مونږ ته نور ضرورت وي نو بیا به مونږ وروسته دې کې واچو. چې کوم مونږ خمیر جوړ کړی دا به دې کې واچو. اوس په مونږ دې کې میده واچو. میده مونږ اول چڼلې ده، تقریبا مونږ به 1500 ګرام اوړه یا نیم سیر اوړه استعمالو دې کې. اول به مونږ داسې د سپیچولا سره مکس کو او بیا به لاس سره باز خلک په دې جو کې الایچی پاوډر هم اچي. شین الایچی پاوډر تاسو خوښه ده که اچوي او که نه اچوي. لږه میده به مونږ دې کې نور واچو. او اوس به مونږ خپل لاسونه استعمال کو. شیرمال جوړولو د پاره زموږ ډو مونږ تیار کړله. اوس به مونږ دا کیدو چې دې کې ښه خمیر جوړ شي. په دې بره به مونږ داسې یو رومال یا تولیه واچو. نو تقریبا ګنټه یا یو نیمه ګنټې پس په دا مونږ چک کو. بیا مونږ تاسو ته نور پروسس ښایو. تر هغه مره مونږ سره اوسېږئ. نو یو نیمه ګنټې پس زموږ شیرمال ډو داسې ده. د دې سایز وګورئ څومره لوی شولو. اوس به مونږ دې کې غوړي واچو، ډالډا غوړي، او دا مونږ لږ ګرم کړي دي. تقریبا نیم پیاله برابر به مونږ دې کې تیل اچو. اوس به مونږ دې کې دا مکس کو چې زمونږ جو دا ټول تیل جذب کی. نو دا به اوس مونږ پټ کو. بیا چې لږ سات پس به چیک کو چې دا تیل جذب کړی وي نو بیا به یې مونږ شیرمال تیارو. نو اوس به مونږ خپل ډو وګورو. دا بالکل تیار ده شیرمال جوړولو لپاره. دې کې چې مونږ کوم غوړي واچول هغه دې جذب کړل. نو اوس به مونږ دې نه شیرمال جوړ کو. سلور شیرمال به مونږ دې نه تیار کو.
بیکینګ ټری باندې موږ پارچمنټ پیپر ولګولو. اوس په دا موږ دې کې واچو او اوس په موږ دې سره داسې شیرمال والا مارکس جوړ کو. شیرمال باندې بارانه لګ پې ولګو او به هم لګولې شي تاسو. اوس په دا موږ اون کې واچو چې بیک شي. نو شیرمال موږ اون کې بیک کړل. دا برانه ډېر ښایسته سره شول. اوس به موږ دا دلته کې اوبو کې لږ ډپ کو. یو کاسې کې موږ اوبه راواخیستې. دې کې به لږ اوبه نورې واچو. اوس په دا موږ دلته کولینګ ریک باندې کېږدو. دا بل به هم داسې وکړو. دا به هم دلته کېږدو چې دې نه څومره فالتو اوبه دي چې دا بهر وځي. په دې بره به اوس موږ لږ غوړي ولګو. نو شیرمال زموږ تیار دي. تاسو کتلی شئ چې څومره ښکلی کلر راغلی دی. او چې کله موږ دا کټ کوو نو تاسو ته کتی شي دې کې ډېر زیات داسې لیرز جوړیږي. ډېر مزیدار شیرمال دی. او که تاسو دا خوښ شوي وي نو بیا خامخا تاسو هم په دې طریقه باندې جوړ کړئ. ګورئ څومره اسان دي جوړول او څومره خالصو چیزونو نه تاسو په خپل کور کې تیارولی شئ. که ویډیو تاسو خوښه شوي وي نو بیا خامخا دې له یو لایک ورکړئ. او که زموږ چینل تاسو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ راتلونکي ویډیوز نوټیفیکیشن د هر چا نه اول میلاو شي. او ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.